د ټکنیکل احمدزی یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. خوښ او خوشحاله یم چې نن یو ځل بیا درسره په یوه ښکلې او معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. زموږ نن ویډیو د دې باره کې ده چې څنګه کولی شو ډیرو کسانو ته په یو وخت کې میسج وکړو، یعنې 4 5 او یا 6 ته ان تر 10 شلو پورې څنګه کولی شو میسج وکړو. که موږ تاسو ته یو څوک میسج راولیږي او موږ ته وایي چې دغه 10 کسانو ته ولیږئ، نو دا که موږ او تاسو 10 کسانو ته بېلابېل لیږو نو له موږ څخه وخت زیات لګیږي. نو څنګه دغه میسج چې دی په یو وخت کې د 10 کسانو ته ولیږو. نو د دې لپاره به لومړی راشئ پلی سټور ته، او له پلی سټور څخه یو اپلیکیشن دی چې د مونوکای ټولکټ په نوم سره دی، هغه به را ډاونلوډ کړئ. مونوکای ټولکټ ما مخکې تر مخکې ډاونلوډ کړی دی، نو زه یې اوپن کوم. دا به ډاونلوډ کړئ او اوپن به یې کړئ. لږ صبر ورته وکړئ چې دا تر څو راخلاص شي. نو ځینې پرمیژنې به تاسو ته راشي، هغه به الاو کړئ او کنټینیو ویت فیسبوک به ووایئ. نو دلته به د هغه خپلې آی ډی نمبر ورکړئ، په کوم نمبر چې تاسو جوړه کړې ده، او لاندې به پاسورډ ورکړئ. نو زه د خپلې آی ډی نمبر او پاسورډ ورکوم. نو ما د خپلې آی ډی نمبر او پاسورډ ورکړو. اوس په لوګین باندې کلیک وکړئ. لږ انتظار به ورته وکړئ تر څو زموږ آی ډي په مونوکای ټولکټ کې راخلاصه شي. نو زما آی ډي دلته راخلاص شو، اوس به په اوکې باندې کلیک وکړو. کله چې په اوکې باندې کلیک وکړو نو په مونوکای ټولکټ کې زموږ آی ډي چې وه هغه خلاص شو. نو دغه دریم آپشن چې کوم دی د ټولز، په دغه ټولز آپشن باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به لاندې راشئ او په دغه سپریډینګ میسج باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به دغلته خپل ملګري انتخاب کړئ، کوم ملګرو ته چې تاسو غواړئ هغه میسج ولیږئ. نو زه دلته خپل ملګري ورته انتخابوم، کوم ملګرو ته چې زه غواړم میسج ولیږم. نو په سرچ کې زه ورکوم، په سرچ کې به زه ورته ویر کړم. کله مو چې نوم سرچ کې وکړو، له هغې وروسته به په دغه ځای باندې ورته کلیک وکړئ تر څو دا ټیک شي. له هغې وروسته به چې دی بل کوم کس چې غواړئ میسج ورته ولیږئ، هغه به هم سرچ کې ویر کړئ. یو بل آی ډي زه غواړم سرچ کې ورته ورکړم، دغه آی ډي زه غواړم دا هم سلیکټ کړم، په دې باندې هم کلیک کوم. نو لومړی راځم مسنجر ته ګورم چې دو ته خو ما کوم میسج نه دی لیږلی. دغه یو آی ډي ده، ما ورته کوم میسج نه دی لیږلی، یوه دغه آی ډي ده، کوم میسج ما ورته نه دی لیږلی. نو دلته راځم، کله چې دا ټیګ ورته وکړو، له هغې وروسته به په اډ پیپل باندې کلیک وکړئ. له هغې وروسته به دغلته خپل هغه کوم میسج چې غواړئ ورته ولیږئ، دلته به هغه میسج ولیکئ ورته. زه ورته لیکم سلامونه، سلامونه وروره. میسج له لیکلو څخه وروسته به راشئ او په دغه سپریډینګ میسج آپشن چې دی په دغې آپشن باندې به کلیک وکړئ تر څو زموږ کوم میسج چې مو لیکلی هغه دغې آیډیانو ته کوم چې مو سلیکټ کړي دي هغو ته ورسیږي. نو لږ انتظار ورته کوو تر څو زموږ میسج چې دی دغې آیډیانو ته ورسیږي. نو زموږ میسج په کامیابۍ سره دغو آیډیانو ته ورسېدو. نو اوس ورځو فیسبوک ته او ګورو چې آیا زموږ میسج دغو ته رسېدلی او که نه. نو آی ډي ریفرش کوم، دا د زموږ میسج چې دی دواړو ته رسېدلی دی. کوم آیډیانې چې هلته په مونوکای ټولکټ کې انتخاب کړی وي هلته رسېدلی دی، دغه دواړو آیډیانو ته په کامیابۍ سره رسېدلی دی. نو دغه ټولو اسانه طریقه ده د میسج لیږلو. نو که ویډیو مو خوښه شوې نو ملګرو سره یې شیر کړئ، او د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره ټکنیکل احمدزی یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.